د الماسو کڅوړه او ناڅاپي مرګ. یو ماهي نیونکی د شپې په تیاره کې د سیند پر غاړه کېناست. له کېناستلو سره یې د ډبرو یوه ډکه کڅوړه وموندله. سړي به کڅوړې ته لاس دننه کړ، یوه ډبره به یې ترې راوویستله او سیند ته به یې ګزار کړه. ډبره چې به سیند ته ور ولوېده، یو ډول ښکلی غږ به یې وکړ او سړي ته به یې ډېر خوند ورکړ. سړی همداسې د سیند پر غاړه ناست و. له کڅوړې څخه به یې یوه ډبره راویستله او سیند ته به یې ورغورځوله. د اوبو او ډبرې پر غږ به یې خوند اخیست تر څو چې پرې سهار شو او لمر راوخوت. ګوري چې د کڅوړې ټولې ډبرې خلاصې شوې او یوه دانه پکې پاتې ده. سړي چې کڅوړې ته لاس دننه کړ او وروستۍ ډبره یې هم راوویسته، نو ویې لیدل چې په لاس یې ډبره نه بلکې جواهر ورغله. سړی پوه شو چې مخکې سیند ته څومره ډبرې غورځولې وي، هغه هم ټول جواهر و. وروسته یې د ندامت او پښیمانۍ ګوتې وچیچل، یو په آه سره یې وویل: څومره ستره شتمني مې له لاسه ورکړه او زیاته یې کړه. په الله جل جلاله قسم، ما خو له دې جواهرو څخه هیڅ ګټه پورته نه کړه، پرته له دې چې یوازې مې پر اواز اورېدلو خوند واخیست او بس. که ماته د دې ارزښت معلوم شوی وی، ما به هیڅکله داسې نه وای کړي. قدرمنو اورېدونکو، له همدې کیسې څخه دا یو څو پندونه اخیستلی شو. د جواهراتو کڅوړه زموږ عمر دی چې موږ یې په پرله پسې توګه په بې ځایه او بې ګټو کارونو کې مصرفوو. د اوبو غږ د دنیا خوندونه، شهوتونه او دوکه کوونکي شیان دي. د شپې تیاره دا زموږ غفلت او بې پروایي ده. د لمر راپورته کېدل دا د هغه حقیقت څرګندېدل دي کوم چې له مرګ سره موږ ته څرګندېږي. قدرمنو اورېدونکو، که همدا کیسه درته ګټوره ښکاره شوې وي، نو له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. زموږ همدا چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او له ملګرو سره یې شریکه کړئ او خپل نظرونه مو هم راته په کمنټ کې پرېږدئ. مننه.